Hello, welcome back to the AB English channels. In this video, I'm going to teach you phrasal verb and use it in a sentence. Phrasal verb. زبنن تاسو ته په دې ویډیو کې phrasal verb وایم په مکمل تفصیل سره او دغه phrasal verb چې کوم دي دا به موږ بیا په جملو کې هم استعمالو. نو اول phrasal verb چې کوم موږ سره دا هغه catch up ده. catch up څه مطلب؟ catch up مطلب ورپسې ورتلل یعنی رانیول. او سره نیول اوس ګورئ ورته دا موږ په جمله کې استعمال کړو تاسو به پوه شئ ورباندې you go ahead I will catch up تاسو ورشئ زه درپسې یم یعنی یو کس ته تاسو ووایئ چې تاسو لاړ شئ مخکې تاسو لاړ شئ هغه که پیاده ځي او که ګاډي کې ځي او تاسو بیا ورته چې زه تاسو رانیسم یعنی زه تاسو پسې دررسېږم یو چا ته وررسېدل یو څوک رانیول یعنی داسې رانیول چې هغه کس ته ووایي چې تاسو لاړ شئ زه درپسې دررسېږم تاسو رانیسم نو څنګه به ورته وایي you go ahead I will catch up تاسو ورشئ زه درپسې یم یعنی تاسو ورشئ زه دررسېږم نمبر 2 blew up مطلب درز کېدل یعنی ډز کېدل نو دا به موږ په جمله کې څنګه استعمالوو the cooker blew up کوکر یا یو دیګ یا یو دیګ بخار درز وکړ یعنی وچاودو the cooker blew up یو کوکر یو دیګ بخار دراز وکړو the cylinder blew up سلنډر دراز وکړو دغه دراز کول دا چاودل خو عامې زموږ کلو کې یعنی چې کله یو کس وایي چې یو کوکر دراز وکړي یو کوکر وچاودو یا یو سلنډر وچاودو نو بیا به تاسو څه استعمالوئ blew up به استعمالوئ blew up مطلب دراز کېدل دړز ویل دغه موږ سره phrasal verb دی blew up دړز کېدل یا دړز ویل نو څنګه به وایو چې یو سلنډر دړز ویل the cylinder blew up یو سلنډر دړز ویل یعنی یو سلنډر وچاودو Number 4 bump into Today I bumped into an old friend at the market. Today I bumped into an old friend at the market. نن په بازار کې زه خپل یو زوړ ملګري سره ملاو شوم نن بازار کې زه خپل یو زوړ ملګري سره ملاو شوم bump into مطلب ملاویدل bump into مطلب ملاویدل یعنی یو کس سره اچانک ملاویدل چې یو کس تا مخکې لیدلی وي پخوا مخکې او هغه سره ته اچانک ملاویږي نو bump into به استعمالوي Today I bumped into an old friend at the market نن په بازار کې یا نن په مارکیټ کې زه خپل زوړ ملګري سره ملاو شوم Sorry to butt in بل phrasal verb دی موږ سره butt in Sorry to butt in د مداخلت کولو نه بخښنه غواړم butt in مطلب مداخلت کول یعنی یو ځای ته بې اجازته ور داخلېدل یعنی دغه ورډ موږ هلته استعمالوو چې کله دوه کسان بحث کوي خپلو منځ کې لګیا وي څه خبره کوي او بل کس راشي را داخل شي دې ځای ته یا خبرو کې هغه هم ځان شامل کړي او هغه بیا وایي چې د مداخلت کولو نه بخښنه غواړم نو تاسو به بیا مداخلت ته څه استعمالوئ butt in نو څنګه به تاسو دا جمله کې استعمالوئ sorry to butt in د مداخلت کولو بخښنه غواړم He dropped out of school هغه سکول پرېوستو اوس په دې جمله کې موږ سره phrasal verb څه دی drop out مطلب تعلیم نیمګړی پرېښودل یعنی سبق نیمګړی پرېښودل drop out نیمه کې پرېښودل نو دې جمله کې موږ دا څنګه استعمال کړو He dropped out of school هغه سکول پرېوستو یعنی هغه سکول په نیمه کې پرېوستو تعلیم چې په نیمه کې پرېږدي هغه دپاره تاسو بیا drop out استعمالولی شئ Number 7 Have your lunch on time otherwise you will fall behind د دې جملې څه مطلب ده د دې جملې مطلب ده د غرمې ډوډۍ په وخت باندې خوره ګنې ته به شاته پاتې یعنی د غرمې ډوډۍ په وخت باندې خوره ته به بیا شاته پاتې کېږي نو دې جمله کې چې موږ سره کوم phrasal verb دی هغه fall behind مطلب شاته پاتې کېدل وروسته پاتې کېدل Number 8 Stop fooling around and focus on your work
فضول وخت مه ضایع کوه، په خپل کار دې توجه ورکړه. په دې جمله کې موږ سره پریزنټ ورب چې دی فول اراوند یعنی فولینګ اراوند. فولینګ اراوند مطلب دا فضول وخت ضایع کول. چې کله یو کس فضول وخت ضایع کوي، کله ټیک ټاک ګوري، کله په موبایل کې نور څه کوي، نور یې فیسبوک کې ایپونه ګوري یا داسې نور وخت ضایع کوي، چې گیم ویم کوي، نو هغه لپاره بیا تاسو دغه ورډز استعمالولی شئ، یعنې دغه پریزر ورب استعمالولی شئ. فول اراوند. Stop fooling around and focus on your work. فضول وخت مه ضایع کوه، په خپل کار باندې توجه ورکړه. Number 9. Hurry up, we are getting late. Hurry up, we are getting late. زر کوه، په موږ باندې ناوخته کېږي. یعنې چې کله تاسو یو کس ته وایي چې زر کوه، څومره سست دی، په موږ باندې ناوخته کېږي، نو ته به څنګه ورته وایې hurry up, we are getting late. زر کوه، موږ باندې ناوخته کېږي. اوس په دغه جمله کې موږ سره پریزر ورب څه دی؟ پریزر ورب موږ سره hurry up دی. hurry up مطلب زر کوه. hurry up موږ سره یو پریزر ورب دی او مینینګ یې څه ده؟ زر کوه. Number 10. We set off early in the morning. موږ سهار وختي په سفر باندې روان شو. set off مطلب په سفر باندې روانېدل، یعنې یو ځای ته سفر باندې روانېدل. ته چېرته سفر کوې او ته وایې چې زه سفر باندې روانېږم، نو سفر باندې روانېدلو ته څه وایي؟ set off. We set off early in the morning. موږ سهار وختي په سفر باندې روان شو. په دې کې موږ سره پریزر ورب چې دی هغه set off دی. set off. Number 11. Where should I get off from the bus? Where should I get off from the bus? موږ باید زه باید کوم ځای کې د بس نه کوز شم. زه باید په کوم ځای کې د بس نه کوز شم. په دې جمله کې موږ سره چې کوم پریزر ورب دی هغه دی get off. get off. get off موږ سره څه دی؟ پریزر ورب دی. د get off مطلب کوزېدل. get off پریزر ورب دی او د get off مطلب کوزېدل. هغه که ته د ګاډي کې وي د ګاډي نه کوزېدل، جهاز کې وي جهاز نه کوزېدل، یا ریل ګاډي کې وي چې بس کوم یا کشتۍ کې وي، نو چې ته کله کوزېږي بیا به څه استعمالوي؟ get off. get off مطلب کوزېدل. where should I get off from the bus? زه باید په کوم ځای کې د بس نه کوز شم. I got off on the first station. زه په لومړي سټیشن باندې ښکته شوم. got off کوز شوی، یعنې زه په د دویم حالت د get off got off on the first station. زه په لومړي سټیشن باندې کوز شوی وم. I think we got on the wrong bus. دغه جمله بیا موږ هلته استعمالوو چې کله موږ وایو چې زما په خیال موږ غلط بس کې ناست یو، نو بیا موږ دلته دغه جمله استعمالوو. په دې جمله کې بیا کوم پریزر ورب موږ استعمالوو؟ I think we got in the wrong bus. په دې جمله کې موږ سره چې دا got in چې دا موږ سره یو پریزر ورب دی. got in یو موږ سره یو پریزر ورب دی. نو دې جملې څه مطلب شو؟ I think we got on the wrong bus. زما په خیال چې موږ یو غلط بس ته راختلي یو. نو چې کله ته یو غلط بس ته ختلی بیا به په هغه ټایم کې دغه جمله وي I think we got on the wrong bus. زما په خیال چې موږ یو غلط بس ته راختلي یو. I got on the bus just now. زه هم دا اوس بس ته وختلم. I got on the bus just now. زه هم دا اوس بس ته وختلم. ته چې کله یو ګاډي ته خیزي یا بس ته خیزي یا ریل ګاډي ته خیزي یا دا رقم جهاز ته خیزي، نو ته به څه استعمالوي؟ got on استعمالوي. got on. I got on the bus just now. زه هم دا اوس بس ته وختلم. I got on the train. زه ریل ته وختلم. یعنې ما تاسو ته ویلي چې دا تاسو که ګاډي ته خیزي، که ریل ته خیزي، که هر څه ته خیزي، تاسو got on استعمالولی شئ. اوس دلته راغی ریل یعنې ریل ګاډی. I got on the train. زه ریل ته وختلم. بله جمله ده موږ سره I got on the ship. زه کشتۍ ته وختلم. I will drop you off on my way home. I will drop you off on my way home. زه به تا د خپل کور سره کوز کړم، یعنې زه به تا خپل کور سره پرېږدم. ته چې کله یو کس ځان سره اوچت کړې ته ورته چې زه به تا پلانکي دوکان سره پرېږدم، یعنې کوز به دې کوم یا به دې پلانکي ځای کې یا به دې کور سره کوز کړم، نو ته به څه ورته وایې I will drop you off on my way home. زه به تا کور سره پرېږدم، یعنې کوز به دې کړم. اوس دلته ډراپ اف چې کوم دی دا موږ سره پریزل ورد دی. د ډراپ اف مطلب پرېښودل، یعنې کوزول یا پرېښودل.
I pick up a piece of paper. ما د کاغذ یو ټوکړه اوچته کړه. pick up موږ سره یو phrasal verb دی. د pick up مطلب یو شی اوچتول یا یو کس اوچتول. د pick up مطلب یو کس یا یو شی اوچتول. جمله کې به څنګه استعمالوي؟ I picked up a piece of paper. ما د کاغذ یو ټوکړه اوچته کړه. I will pick you up from school. زه به تا د سکول نه اوچت کړم. یعنې ما تاسو ته ویلي چې دا پیک اپ موږ د کس دپاره یا د یو شي دپاره استعمالوو. که ته داسې وي چې ما یو کس اوچت کړو یا زه یو شی اوچتوم نو ته به پیک اپ استعمالوي. I will pick up you from school. زه به تا د سکول نه اوچت کړم. The new machine speeded up our work. نوی ماشین زموږ د کار رفتار تیز کړو. The new machine speeded up our work. نوی ماشین زموږ د کار رفتار تیز کړو. speeded up مطلب رفتار تیزول. یعنی نوی ماشین زموږ د کار کولو رفتار تیز کړو. امید لرم تاسو به په دې جملو باندې پوه شوي یعنی په دې phrasal verb باندې به پوه شوي او ډېر څه به هم ترلاسه کړي. که چېرته تاسو د ورځې صرف دوه جملې یو جمله زده کوئ دا ډېر شی ده. یعنې تاسو به ډېر څه ترلاسه کړئ. که چېرته د ورځې یو جمله هم تاسو هم زده کوئ نو تاسو به ډېر څه ترلاسه کوئ او دغه ډېر مهم phrasal verb دی. امید لرم تاسو به زده کړي. او په اخر کې زه تاسو نه دغه یو ریکویسټ کوم که چېرته په دې چینل باندې نوي یې سبسکرایب یې کړئ، شیر یې کړئ او یو کمنټس خامخا وکړئ که څه پروبلم وي درته. او په لاندې ډسکرپشن کې زما واتساپ نمبر دی. که چاته څه مشکل وي نو تپوس کولی شي په دغه واتساپ نمبر باندې ما سره رابطه وکړئ. انشاءالله تاسو ته به ریپلای میلاویږي. Thank you. Goodbye. See you next time in next video. Have a nice time.